دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې د ترکیې اداکارانو سره له واتساپ لخوا میلاو شئ او ګپ شپ ورسره ولګوئ. که چیرې ستاسو هم د ترکیې اداکار کې کوم اداکار فیورټ وي نو د هغه د واتساپ نمبر زه درته نن په دغه ویډیو کې درکوم. خو څنګه به یې درکوم د هغې نه مخکې تاسو راسره دا وګورئ دا انځور چې ما ورسره خبرې کړي دي دغه ویډیو راسره وګورئ چې بالتا وروسته ما خبرې کړي دي او دغسې د نورو اداکارانو درته هم درښایم یعنې پروف درښایم چې ما ورسره څنګه خبرې کړي او ما دته په ایس ام ایسو کې څه ویلي دي. د هغې نه بعد درته دا وایم چې بالتا ورو زما ډېر زیات پوه ملګری دی او هغه سره زه د ډېر وخت نه ګپ شپ لګوم او تاسو به اوس وایئ چې د بالتا نمبر راکړه نو ملګرو درکوم که نه ایسار شي که نه ویډیو ګورئ ویډیو ستاسو دپاره ده. د هغې نه بعد که چېرې تاسو راسره شاهین وګورئ له شاهین سره مې هم خبرې اترې کړي دي خو لکه ډېرې مې ورسره نه دي کړي. د هغې نه بعد سردار مارت سره چې خپل نوم یې مرت کیلیچ دی د هغه سره مې هم خبرې اترې کړي دي. د هغې نه بعد که چېرې تاسو راسره جلیل کسکین وګورئ نو له ده سره مې هم خبرې کړي دي او تاسو به اوس وایئ چې د دې د واتساپ نمبر یې زر تر زره راکړه. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به یې درکوم ویډیو به تر پای راسره ګورئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ودرځي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. خو د ویډیو نه مخکې په تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن ووایئ چې د موبایل سکرین در سره غټ شي او یو الفاظ در سره هم مس نه شي یو ټکی هم مس نه کوي. مکمل نمبر زده کوئ مکمل طریقې زده کوئ د موبایل په سکرین باندې. نو ملګرو تر ټولو مخکې به تاسو په خپل موبایل کې دا یو اپس انسټال کړئ دا د واتساپ په شانتې دی صحیح ده که نه. نو زه دلته کې اوس راځم د سرچ بار ته راځم دلته کې انسټاګرام لیکم صحیح ده. نو دا ما انسټال کړی دی تاسو یې راسره کتلی شئ. دا به تاسو د پلی سټور څخه انسټال کړئ د هغې نه بعد به تاسو اوس دا اوپن کړئ صحیح ده که نه. نو زه ځمه دا اوپن کوم چې څنګه مې دا اوپن کړلو نو ملګرو تاسو راسره په ټاپ باندې ګورئ چې د درې مورچل سیریال اداکار نازا سټوري پرېښې ده دغسې بالتا ورو سټوري پرېښې ده. نو زه نازا ته ځمه د دې اکاونټ درښایم نوم یې درښایم دا نوم بیا سرچ کړئ دا نوم یې بره تاسو ته ښکاري دا نوم سرچ کړئ دا د دې ریل اکاونټ دی دا د درې مورچل سیریال اداکاره نازا ده. نو راځئ یو یو انځور او یو یو ویډیو درته ښایم دغسې د ټولو اداکارانو د رابطې طریقه هم درښایم ودرېږه خو د ټولو اداکارانو اول نومونه درښایم آیډیانې یې درښایم او تاسو به رابطه ورسره څنګه کوئ نو مکمل طریقه درښایم تاسو راسره دا کتلی شئ. نو دا نوم دی دا یاد کړئ لاندې مسنجر نشان دی په دې باندې کلیک وکړئ رابطه ورسره کولی شئ. د هغې نه بعد که چېرې تاسو بالتا ورور سره رابطه کول غواړئ نو بالکل په اسانۍ سره یې کولی شئ لکه څنګه چې ورسره زه رابطه کوم ګپ شپ ورسره لګوم نو مسنجر نشانه پکې شته دی. دغسې که دا جینۍ تاسو وګورئ دا شاهین سیریال کې پاشا سره چې کومه جینۍ ده دا هغه یو ده نو له دې سره هم په اسانۍ سره تاسو رابطه کولی شئ. دا نوم یې یاد ساتئ دا اکاونټ والا نو تاسو یې راسره وګورئ انځورونه صحیح ده دا نوي نوي بالکل ریل اکاونټونه دي او د دې خپل اکاونټونه ځکه چې بلو ټیک ورته لګېدلی کوم شین ټیک دی. د هغې نه بعد زیات ملګري وي ډاکټر وفات شوی دی د هغې به درته زه ریل اکاونټ درښایم چې آیا وفات شوی دی او که نه د هغه نوي تصویران اپلوډ کړي دي او که نه دا کوم دا کس چې تاسو راسره ګورئ دا د عاکف امیر مشر دی نجیب یلماز صحیح ده. نو ده هم په ډېرو تېرو ډرامو کې کار کړی دی او دا یې راسره هم تاسو ریل اکاونټ کتلی شئ. له دغه طرفه یې تاسو فالو کولی شئ بره نوم هم دی بلو ټیک لګېدلی دی یعنې شین ګرین خو نه دی خو شین ټیک لګېدلی دی نو دا خپل ریل اکاونټ دی صحیح ده. د هغې نه بعد درته پکې زه لږ سکرولینګ کوم دا ګوره ټول تصویران د دې څومره ډرامو کې کار کړی مکمل معلومات دي نو زه خپله معلومات هم د دې څخه اوچتولی شم. د هغې نه بعد درته پکې داسې نور یو څو اداکاران درښایم یو یو اداکار نه سکرین شاټ هم رااخیستلی شئ نوم یې یادولی شئ صحیح ده. د هغې نه بعد د ډاکټر راغللو نو تاسو راسره د ډاکټر اکاونټ وګورئ 2 غنټې مخکې سټوري هم پرېښې ده. د هغې نه بعد که زه دا تصویر باندې کلیک وکړم نو 2 ورځې مخکې دا تصویر اپلوډ کړی دی نو په 2025 دویمه میاشت کې دا تصویر اپلوډ کړی دی. د هغې نه بعد یې پکې نور تصویران هم اپلوډ کړي دي نو تاسو یې کتلی شئ دا د ډاکټر یو نوی اکاونټ دی ریل اکاونټ یې دی او بالکل د ډاکټر خپل اکاونټ دی صحیح ده. نو ډاکټر هیڅکله هم نه دی وفات شوی دا خلک هسې پروپیګنډ یعنې دروغ وایي. د رابطې کولو دپاره لاندې مسنجر نشانه رابطه ورڅخه کولی شئ. د هغې نه بعد دا تاسو راسره کتلی شئ دا د اتلان سیریال سیپو دی صحیح ده. د ده سره ما خپله هم خبرې اترې کړي راځي پروف درښایم او تاسو یې نه د ده راسره ریل اکاونټ کتلی شئ دا کس به ډېر ښه پیژنئ که پیژنئ په کمنټ کې راته لازمي اوکې ولیکئ صحیح ده یا هم د ده ډرامه کتلي د سره به تاسو رابطې څنګه کوئ سمپل ساده د ده نوم سرچ کړئ صحیح ده. دا مسنجر نشانه ده بره ودرېږه زه لږ دله سکرولینګ کوم دا مسنجر نشان په دې باندې کلیک وکړئ د سره ما خبرې اترې کړي در ما ټول معلومات ایسي تاسو کوم ځای کې ژوند کوئ خپل نوم هم څه دی صحیح ده که نه څو وروڼیان څو خویندې هغسې معلومات ویډیوګانې تاسو به رابطه څنګه کوئ په دغه رقم لاندې تاسو اردو یا پښتو لیکئ بره به
ترکیش زبان ته ترانسلیټ کیږي نو مطلب بالکل ډیر په اسانۍ سره تاسو کتلی شئ ما په سلام واچولو بیا مې ورته ولیکل تاسو څنګه یې ښه یو وخت ساعت مو ښه تېرېږي ډېر وخت کېږي تاسو SMS نه دی کړی ریپلی مو نه ده کړې نو مصروفیات لرئ که څه وجه ده نو وینده داسې زه ورسره لکه سړی چې له ملګرو سره ګپ شپ لګي داسې زه له ده سره ګپ شپ لګوم نو تاسو یې کتلی شئ دا وګوره زه دا کوم لیکل لاندې اردو زبان کې کومه بره ترکی زبان دی په خپله ترانسلیټ کېږي نو دا به د پلی سټور څخه دا یو ترانسلیټر دی را ډاونلوډ به یې کوئ جي پی ګوګل ترانسلیټر دی صحیح ده نو دا به مکمل فری را ډاونلوډ کړئ او په دې کې زبردست ټایپینګ تاسو کولی شئ میګ آن کوئ او چې څه ورته وایي هغه لیکي صحیح ده د هغې نه بعد یې سینډ کوئ راځئ د نورو ملګرو یعنې د نورو ترکیش اداکارانو اکاونټونه درته هم درښایم نومونه یې یاد ساتئ چې رابطه ورسره ډېر په اسانۍ سره بیا تاسو کولی شئ نو ملګرو دا وګوره د سره ما ډېرې زیاتې خبرې کړي دي دا وګوره ده ما ته ویلي په 1994 کې لکه زه پیدا شوی یم صحیح ده که نه اوس ټایم مې دومره کاله عمر دی مکمل پروف درښایم دا وګوره ما ورته څومره خبرې کړي دي پوه شوې ما ورته ویل زه ستا ډرامه اوس ټایم باندې مې ګورم ما انځور شیر کړی و ورسره د هغې نه بعد که چېرې تاسو راسره اوس دا بل وګورئ دا د دریم مورچل سریال اداکاره اصله ده پوه شوې که نه نو دا هم د دې ریل اکاونټ دی نو دا هم تاسو فالو کولی شئ له دغه طرفه صحیح ده که نه دغسې د نورو اداکارانو د نمبرې او نومونه ټول در کومه نو ملګرو تر پای راسره پاتې شئ صحیح ده دا تاسو راسره کتلی شئ دا اصلي ټول انځورونه او ویډیوګانې دي په دې کې که چېرې تاسو دې ته اکاونټ جوړ کړئ نو خپل ځانونه پرې هم وایرل کولی شئ د هغې نه بعد که چېرې تاسو راسره دا وګورئ نو دا د اتلان سریال اداکار باران باید دی که څه دی پوه شو څه نوم یې دی دغه رقم نو ملګرو دا د خپل ریل اکاونټ دی بلو ټیک ورته لګېدلی دی د هغې نه بعد درته د نورو اداکارانو هم در کومه صحیح ده د دې نومونو څخه سکرین شاټ یې رالئ کله چې تاسو دا ایپس انسټال کړلو نو بیا تاسو د دې د آیډیانې ډېر په اسانۍ سره پیدا کولی شئ صحیح ده دغسې مزید دا وګوره تاسو راسره کتلی شئ دا کارلوس د شاهین سریال اداکار نښه نویشتونکی دی نو د ده هم دا ریل اکاونټ دی دې کې ټولې ډرامې سریالونه فلمونه او دغسې هر څه نوي نوي اپلوډ کوي نو تاسو یې راسره کتلی شئ نو ملګرو دا وګوره د لکه بچې او ښځه او دغسې پلار پوه شوې مکمل انځورونه اپلوډ کوي او ورسره لیکل هم کوي دغسې نوې ډرامه راشي نوي سریال راشي د هغې انځورونه هم اپلوډ کوي نو ملګرو راځئ زه درته اوس نور اداکاران هم زر تر زره درښایم که چېرې تاسو راسره دا وکسئ نو دا د ایشهګلې پلار دی صحیح ده نو دا د هغې ریل اکاونټ دی نو ملګرو دا هم در سره فالو کولی شئ او دا هم په ډېرو تېرو ډرامو سریالونو فلمونو کې کار کړی دی چې څومره زما ذهن ته راځي نو د په ارتغل سریال کې هم کار کړی دی راځئ د هغې نه بعد درته اوس زه یو نور اکاونټونه یو څو هم درښایم نومونه یاد در سره ساتئ کله چې تاسو دا ایپس انسټال کړو بیا ډېر په اسانۍ سره د دې اکاونټونه ترلاسه کولی شئ د دې ټول انځورونه او تصویرانو ویډیوګانې او دغسې د نوو ډرامو سریالونو فلمونو په اړه معلومات هم ترلاسه کولی شئ د هغې نه بعد زه تاسو ته یو څو اکاونټونه نور هم درښایم که دا اکاونټ تاسو راسره وګورئ دا څوک دی تاسو به اوس حیرانه شئ خو دا د شاهین سریال اداکار ایشهګله ده چې د عاقب امیر سره رول لوبولی دی نو ملګرو دا راسره د دې ریل اکاونټ تاسو کتلی شئ صحیح ده د دې نه بعد راسره نور هم ډېر زیات اداکاران دي چې تاسو راسره کتلی شئ سټوریانې یې پرېښي دي خو په دغه خبره چې تاسو به کیدای شي تنګ شوي یئ که ټول معلومات ترلاسه کول غواړئ او د هر یو د اکاونټ نوم ترلاسه کول غواړئ د وټساپ نمبر یې ترلاسه کول غواړئ نو ډېر په اسانۍ سره یې ترلاسه کولی شئ ځکه چې د یوټیوب په بایو کې زما د وټساپ ګروپ لینک دی لاړ شئ هغه در سره جوین کوئ ټول معلومات ترلاسه کوئ نو ملګرو دوستانو ویډیو تر دې پورې وه په کمنټ کې راته ویډیو څنګه وه او بله ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم نو ملګرو چې څنګه ما تاسو ته څنګه دا ټولې طریقې در وښیلو د هغې نه بعد ورته نورې هم داسې خوندورې او ښایسته او جالبې په زړه پورې طریقې راوړم نو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل ایکن پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په ودرځي د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم